کتونکو دا په سټور کې یو کوم ځای چې بوکس ملاویږي، کوم ځای چې د دې ادارې دپاره د دوی څه ضرورتونه دي، د دوی وردي ده، د دوی شوز دي، دا به پکې هم ملاویږي که نه دي؟ او کتاب، کاپي، پنسل، ربړ، څادرونو انتظام پکې هم شته دی. او دا وګورئ کاپیان دي، کتابونه دي د دې ادارې دپاره. دا چې تاسو کومې پیسې رالېږئ کتونکو، نو دا هغه په هغې باندې دلته اخیستی شي. او ما خو ووایي چې یو کې مونږ د بلډینګ جوړ کړی دی، مونږ د کمپیوټر راوړی دی، هر څه یې راله کړي دي. اوس خو په کار دی، خو تیار کار دی چې مونږ پکې خپله برخه واچو. ګورئ دا دلته کې شوز دي، دی بوټان دي، کوم ښکلي سیستم باندې پراته دي. په انګرو کې ژوند ډېر زبردست سیستم دی. آفرین آفرین و بیا بیا آفرین وایم. السلام علیکم. څنګه یې؟ معذور یې؟ بیا ډیوټي کې دي که نه؟ کور غواړي که نه؟ دې ته خو ډوډۍ غواړي که باندې معذور یې؟ دلته څه کوي؟ سټور انچارج دی. څنګه دی؟ دا دومره ډېرې کړي دا خلک دومره ډېر امدادونه کوي. څه به ډېر خلک دې ګوري؟ ښه د کار ښه دی، روان دی او امدادونه کوي. ځین چې دې نه زیات ورسره نور هم کوي، ځکه چې دا د کار خیر دی که نه؟ په ځای لګي. مونږ بې ځایه به دا پیسې لګو چې دلته ولګي یا په ځای. ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسئ. آفرین، سلام درته کوم چې خپل یو نشته په یو خوا باندې اړه مې د ژوند لټېدې ورکې. الله دې خوشحاله ساته. مننه کوم.